پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله له افغانستانه بهر د سفر اجازه نه لري. د کابل غږ یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. شپږ میاشتې وروسته کرزي په لومړي ځل د طالبانو له لوري ورسره شوی ظلم بیان کړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله تازه مرکه کې د کابل څخه د نه تېښتې وروسته دلته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند په هکله تازه څرګندونې وکړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي له العالم خبري شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي چې پر ده او د مصالحې عالی شورا پر پخوانی مشر ډاکټر عبدالله له هیواده بهر سفرونو محدودیتونه وضع شوي دي. حامد کرزي په خپلو خبرو کې ویلي چې اوس مهال په هیواد کې د ده او د ده په شان په کابل کې د پاتې سیاستوال عبدالله په وړاندې بهر ته سفر کول ځینې ستونزې لري، مګر په کور دننه افغانستان کې بیا هیڅ ډول مشکل نه لري. شنونکي وایي چې موجود حکومت کرزي او عبدالله له بیروني سفرونو څخه منع کړي دي. تر اوسه پورې په دې اړوند حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. خو د حکومت ځینې پلویان وایي چې که چیرې کرزی او عبدالله بهر ته پرېښودل شي د ځینې نورو سیاسونو په شان به د افغانستان د نوي حکومت په ضد فعالیت پیل کړي. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.